ملګرو نن مې بیا درته د ولسمشر محمد نبی لوبه راوړې ده او عمرزی هم ورسره ولاړ دی. ملګرو لوبه وګورئ ملګرو، ډېره زبردسته او تاریخي لوبه یې کړې ده. صرف څلوریزې ملګرو بیټینګ ته ګورئ، انداز ته ګورئ، څلوریزو ته ګورئ او خوند واخلئ د لوبې نه. صرف څلوریزې رانیول ناممکن، حتی فیلډر منډه هم نه ورپسې وهي. هغې ته دا معلومات دی چې دا څلوریزه ده، رانیول کېږي نه، دا د نبي څلوریزه ده، رانیول امپاسیبل. ملګرو خوند واخلئ د لوبې نه. صرف څلوریزې عمرزی ورسره ولاړ دی. ماشاءالله ملګرو دواړه ډېر تکړه لوبغاړي. عمرزی هم ډېر تکړه لوبغاړی دی ملګرو، ډېر ښه بیټسمین دی. څلوریزو ته ګورئ ملګرو او بیټینګ ته ګورئ، انداز ته ګورئ، د نبي طریقې ته ګورئ. فیلډر ناکام. په اسانه طریقه باندې دا د بیټینګ انداز چې کوم دی دا د ډېرو کمو بیټسمینانو کار دی. دا شاته چې وهي او لنډه مسافه کې په اسانه باندې کولی شي چې څلوریزه جوړه کړي. دا د ډېرو کمو بیټسمینانو کار دی. انداز ته ګورئ، بیټینګ ته ګورئ ملګرو، طریقې ته ګورئ، ډېر په اسانه باندې سکور جوړولو ته ګورئ. څلوریزې ماشاءالله ماشاءالله یو د بل نه تکړه لوبغاړي لرو. عمرزی ورسره دی ملګرو، ګورئ بیا هماغه څلوریزه. واو واو زبردست. بیټینګ ته ګورئ، فیلډر کار نه ورکوي. فیلډر خبر هم نه دی چې بال کوم طرف ته روان دی. زنده باد زنده باد زنده باد. انشاءالله چې افغانستان به یو ښکلی ټیم په راتلونکي کې یو قوي یو بهترینه ټیم موږ او تاسو ولرو ملګرو، او لرو یې ډېر تکړه لوبغاړي لرو ملګرو. باید د دوی ستاینه وشي، دوی باید سپورټ کړو ملګرو. لوبه ګورئ ملګرو، نبي او عمرزی څومره کول ارامه لوبه کوي ملګرو. شاټ ته ګورئ، شاټ ته شپږیزه. ویل ډن. دوی هم خبرې کوي چې دا لوبه ګټل امپاسیبل ده د نبي نه. بیټینګ ته ګورئ، مخامخ بالو، مخامخ په وکټ باندې. انداز ته ګورئ، طریقې ته ګورئ، د بیټینګ سټایل ته ګورئ ملګرو. فیلډر ناکام. بال داسې روان دی چې بیخي هلته څوک شته هم نه او فیلډران نه پوهېږي، او که پوهېږي هم تاسې ګورئ ملګرو ځان یې مړ که خو بال یې راونه نیوه. دغې ته وایي څلوریزې. په لنډه طریقه باندې څلوریزې چې دا د ډېرو کمو بیټسمینانو کار دی. بالران حیران کړي دي. بیا هماغه لنډه څلوریزه، فیلډر ناکام. زنده باد یاره، زنده باد یاره، زنده باد. نبی واقعیت کې چې ولسمشر دی،
اوس دې څوک پیدا شي په دې فیلډرانو کې چې د ده بال دې راونیسي. نبی ماشاءالله ډېر خوشحاله دی، کانفیډنس باندې لوبه کوي، په ځان باندې باور لري چې زه واقعیت کې یو بیټسمین یم، یو لوبغاړی یم. محاورې ته ګورئ، کمیونیکیشن ته چې په خپلو منځو کې کوي سره عمرزي سره چې څنګه لوبه باید وکوو، دې ته وایي ملګرو بیا بال ډېر خطرناک ځای ته لاړه. د نبی بال رانیول امپاسبل، ناممکن. بیا ګورئ ټیم لوبې ته ګورئ ملګرو، کمیونیکیشن ته ګورئ، محاورې ته ګورئ چې څه باید وکوو، څنګه لوبه باید وکوو د عمرزي سره. ګورئ څلوریزې ته بیا ملګرو، صرف څلوریزې په شارټ کټ طریقې باندې، فیلډر نشته، فیلډر حیران دی، فیلډر په دې باندې پوهېږي چې زه دا بال نشم رانیولی. شپږیزه نبي جان ورته لږ استراحت وکوي، بیا هم دغسې اوس بیا ورته چمتو شه. ملګرو کول اسانه ایزي لوبه، دې ته وایي بیټنګ ملګرو، دې ته وایي کول بیټسمین. لوبې ته ګورئ ملګرو، ناممکن په دې لوبه کې د محمد نبی د بالونو رانیول د بیټنګ سره مخامخ کېدل، فیلډینګ دته ناممکن دی. زنده باد افغانستان. زنده باد افغانستان.